بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن چهارشنبه د 1445 کال د ذوالحجې میاشتې 19مه چې د 1403 کال د چنګاښ له شپږمې او د 2024 کال د جون له شپږویشتمې نیټې سره سمون خوري. د دې مهال کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. د بهرنیو چارو وزیر د کرکټ ملي لوبډلې نیمه پای لوبې ته په رسېدو لوبغاړو او هیوادوالو ته مبارکي ورکړه. د چارو ادارې لوی ریاست نوي ټاکل شوي معاونین او رئیسان معرفي کړل. د هرات ولایت په 3 ولسوالیو کې د 150 پروژو چارې بشپړېدل. هیواد ته راستنېدونکو کډوالو لړۍ دوام لري. او د اسرائیلو له لوري د اسماعیل هانیه په کور برید. دا هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر د کرکټ ملي لوبډلې نیمه پای لوبې ته په رسېدو لوبغاړو او هیوادوالو ته مبارکي ورکړه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د ملي لوبډلې له کپټان راشد خان سره په ټلیفوني خبرو کې وویل کرکټ ملي لوبډلې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانانو شامله هڅه کړې ده. ښاغلي متقي د استرالیا او بنگلاديش پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې بریا لوی زیری او خوشحالي وبلله او له ملي ټیم یې وغوښتل چې راتلونکي لوبې په پوره دقت او احتیاط ترسره کړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ورزش پر اهمیت یې ټینګار وکړ او زیاته کړه دا ورزش دی چې ځوانان له غلطو فکرونو، اختلافاتو او نشو راګرځوي. د کرکټ شلوریزو لوبو کپټان راشد خان بیا د اسلامي امارت د ملاتړ قدرداني وکړه او زیاته کړه دوی راتلونکو لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري او هڅه کوي چې د هیواد نوم نور هم وځلوي. د چارو ادارې لوی ریاست نوي ټاکل شوي معاونین او رئیسان معرفي کړل. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا مقام د منظوري او حکم په اساس د چارو ادارې لوی ریاست 2 معاونین او یو شمېر ریاستونو ته د نویو ټاکل شویو رئیسانو د معرفي غونډه ترسره شوه. په دغه جوړې شوې غونډه کې د چارو ادارې لوی رئیس شیخ الحدیث مولوي نور الحق انور وویل چې د اسلامي امارت د مسؤلینو ټاکنې تر ډیره بریده د اشخاصو وړتیا او اهلیت ته په کتو ترسره کیږي او په دې برخه کې د واسطې معاملې او شخصي اړیکو کوم رول نشته. همداراز د غونډې په دوام د چارو ادارې لوی ریاست مالی او اداري مرستیال قاری عبدالولي صدیقي غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دا نظام د کومو ټاکنو او یا کومې سیاسي معاملې له لارې نه مګر د ډیرو قربانیو په نتیجه کې منځته راغلی دی او په وینا یې چې هر مسؤل په خپل ورسپارل شوي مسؤلیت مکلف دی ترڅو هر یو په خپله برخه کې په ښه توګه چارې سرته ورسوي. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د ریاست الوزرا مقام د منظوري او حکم په اساس د چارو ادارې لوی ریاست کې لاندې ټاکنې او تغییرات رامنځته شول. د ملي تدارکاتو پخوانی رئیس قاری عبدالولي صدیقي د چارو ادارې لوی ریاست د مالی او اداري معاون په توګه، د کورونو او جایدادونو د څېړنې پخوانی رئیس مولوي عبدالباري عاطف د پالیسۍ او نظارت د معاون په توګه، د اقتصاد او زیربناو ریاست پخوانی رئیس مولوي فیروز خان د چارو ادارې لوی ریاست د دفتر د رئیس په توګه، د حقوقي تقنینی او قضایي چارو پخوانی رئیس مولوي عبدالباقي منصور د ملي تدارکاتو د رئیس په توګه، د مالی او اداري معاونیت پخوانی معاون مولوي محمد صابر متصم بلا د داخلي تفتیش د رئیس په توګه، مولوي عطاءالرحمن د چارو ادارې لوی ریاست د دفتر ریاست د مرستیال په توګه، د دفتر ریاست پخوانی رئیس مولوي محمد حنان حقانی د حقوقي او تقنینی چارو د رئیس په توګه، د دفتر ریاست پخوانی مرستیال مفتی احسان الله د مطبوعاتو ریاست د رئیس په توګه، د بهرنیو اړیکو د انسجام پخوانی رئیس مفتی شمس الرحمن د اقتصاد او زیربناو ریاست د رئیس په توګه، مولوي محمد ابراهیم د طرح او ډیزاین ریاست د رئیس په توګه، مولوي عزت الله د ښاروالۍ د انسجام د ریاست د مرستیال په توګه، مولوي غلام رحمان حیدری د پروژو د انسجام او نظارت د رئیس په توګه، د مطبوعاتو ریاست پخوانی رئیس مولوي احمد ګل ریان د بهرنیو اړیکو د انسجام ریاست د رئیس په توګه، مولوي محمد انور مستقیم له اداري فساد سره د مبارزې د رئیس په توګه، قاری عبدالمتین د ښاروالۍ د انسجام ریاست د عملیاتي رئیس په توګه،
مولوي محمد نعیم د کورونو او جایدادونو د څېړنې د ریاست د رئیس په توګه، مولوي عبدالرؤف خدام د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې د ولایتي چارو د اړیکو او همغږۍ د امیر په توګه وټاکل شول. تاسو زموږ غږ له امت راډیو څخه اورئ. د خبرونو دوام. د هرات ولایت په 3 ولسوالیو کې 150 څخه زیاتې پروژې بشپړې شوې. د هرات ولایت مقام خبر ورکړی چې دا بیلابېلې پروژې په انجیل، ګذره او زندجان ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي. د سرچینې په لیکنه کانالونه، فرعي لارې، استنادي دیوالونه او ځینې نورې هغه پروژې وي چې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په ورته مهال زیاته شوې چې دغه پروژې د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته د 4.5 میلیونو ډالرو په ارزښت ترسره شوې، چې پکې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. او د کورنیو خبرونو وروستی خبر به دا واورئ چې هیواد ته راستنېدونکو کډوالو لړۍ دوام لري. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د خبر له مخې تېره ورځ له ایران څخه څه باندې 3000 کډوال راستنه شوي دي. د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسلام قلعه او ریښمو پل له لارې هیواد ته راغلي دي. سرچینې لیکلي تازه راستنه شویو کډوالو له ډلې 813 د اړینو مرستو لپاره کډوالو نړیوال سازمان ته ور وپېژندل، چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو کڅوړې هم ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه شوې او اسلامي امارت هڅه کوي راستنېدونکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. دا هم له هیواد د بهر څو بهرني خبرونه. تېره شپه اسرائیلو هوایي ځواک د اسماعیل هنیا په کور برید کړی. د اسرائیلو اشغالګر رژیم هوایي ځواک تېره شپه د غزې په شمال کې د حماس سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا په کور برید کړی، چې د هغه د خور په ګډون د کورنۍ 10 غړي شهیدان شوي دي. دا برید تېره شپه شمالي غزه کې د اسماعیل هنیا پر کور شوی دی. AFP خبري اژانس خبر ورکړی چې اسرائیلي ځواکونو همداراز پر هغه ښوونځي هم برید کړی چې د غزې اوسیدونکو پناه ور وړې وه. د برید کې 14 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د غزې خان یونس ښارګوټي کې خوراکي موادو ته په تمه فلسطیني وګړو باندې هم برید شوی، چې له امله یې 8 کسان شهیدان شوي دي. په ټوله کې له تېرو 4 ساعتونو راهیسې پر غزې ښار د اشغالګرو رژیم په هوایي بریدونو کې 28 کسان چې د حماس سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا خور او د هغه کورنۍ نور غړي هم پکې شامل دي شهیدان شوي دي. پاکستان کې د سختې ګرمۍ له امله 8 تنه مړه شوي. د پاکستان د کراچۍ ملکی روغتون وایي په دغه روغتون کې د سختې ګرمۍ له امله 8 تنه ناروغان مړه شوي دي. د دغه روغتون د چارواکو په وینا له ګرمۍ څخه اغېزمن شوي شاوخوا 15 ناروغان دغه روغتون ته لیږدول شوي وو. دغه چارواکي زیاتوي مړه شوي ناروغان په شکرې او د وینې په لوړ فشار او نورو ناروغیو اخته وو. په کراچۍ کې د هوا پوهنې ادارې ویلي چې راتلونکو 2 ورځو لپاره بیا د سختې ګرمۍ وړاندوینه شوې ده. روغتیایي کارپوښانو ښاریانو ته لارښوونه کړې چې په لمر کې د له کوره ونوځي او اوبه د زیاتې وڅښي. د راپورونو له مخې د ښار له بېلابېلو سیمو څخه په نشه یي توکو د روږدو 9 تنو مړي موندل شوي او په تېرو 2 ورځو کې په کراچۍ کې په نشه یي توکو 19 روږدي کسان مړه شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به وروستی دا واورئ جو بایډن او ډونالډ ټرمپ ټاکنیزه مناظره کوي. د امریکا ولسمشرۍ ته د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایډن او د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر مهال د جون په 28مه ټاکنیزه مناظره کوي. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې د 2024 کال د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د دواړو نوماندانو ترمنځ مناظره به د CNN ټلویزیون له لوري د 90 دقیقو لپاره مخته یوړل شي. دواړو نوماندانو په دې مناظره کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی. جو بایډن او ډونالډ ټرمپ د 2020 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې 2 ځلې په مناظره کې د بحث لپاره سره مخامخ شوي وو. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې به د 2024 کال په نومبر میاشت کې ترسره شي او دواړه نوماندان به د ګټلو لپاره خپل کمپاینونو ته مخ واړوي. د امت راډیو څخه د مهال کورني او بهرني خبرونه. تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.